عثمان خیالي صاحب ته به بلنه ورکومه د دې نه به مخکې خپل کلام شریک کړم چې یروي خو ما د اوره خو په خپله اور یروي خو ما د اوره خو په خپله اور لځي زه به ښه پوهېږم دی به هم دې کور ته ځي چې د قبر عذاب هیر کړي نو پردی حق داسې خوري چې د قبر عذاب هیر کړي نو پردی حق داسې خوري چې لکه وږی چې په منډه نغري او شپور زبردست شعر دی چې ستا کوڅې له یم راغلی ستا کوڅه کې چې ولاړ ستا کوڅې له یم راغلی ستا کوڅه کې چې ولاړ یم ما څادر تاله راوړی هر رور خپلې خور لري ډېر ښایسته بیا یې ووایه بیا یې ووایه ستا کوڅې له یم راغلی ستا کوڅه کې چې ولاړ یم ما څادر تاله راوړی هر رور خپلې خور لځي او که صادق یې ښه به دا وي چې ښه چپ په قرار کېږي ادم صاحب که صادق یې ښه به دا وي چې ښه چپ په قرار کښېنې که چلباز یې بیا خو وایه نیغ د زړونو کور ته ځي خیالي صاحب شعر دی چې د رښتیاو حالات نه دي نه دی وخت د نیغې لارې د رښتیاو حالات نه دي نه دی وخت د نیغې لارې که رښتیا وی او که نیغ ځې نو خبره شور لځي او سکندر صاحب دا شعر دی چې پخوا لور تیره کېدو به د څاروو وښو دپاره پخوا لور تیره کېدو به د څاروو وښو دپاره اوس انسان وي انسان چې انسان کله لور او اخري شعر دی پخوا لور تیره کېدو به د څاروو وښو دپاره اوس انسان وي انسان چې انسان کله لور به ځي او اخري شعر دی چې پښتون قام له وحدت ګورم دریاب داسې پسې ګرځم پښتون قام له وحدت ګورم دریاب داسې پسې ګرځم لکه وږی شي ماشوم په ژړا خپلې مور پښتون قام له وحدت ګورم دریاب داسې پسې ګرځم پښتون قام له وحدت ګورم دریاب داسې پسې ګرځم لکه وږی شي ماشوم په ژړا خپلې مور